چې ستا پښتون دپاره کم سړی حق غواړي هغه تا له پنجابي نه وي، هغه تا له انګریز نه وي، هغه تا له بلوچي نه وي، هغه تا له بل پښتون وي. نو ستا جنگ کلم د پښتون سیمې نه بار نه دی، ستا جنگ هم پښتنو سیمه کې دی او ستا کار دا دی چې ستا د پښتون مشر خلاف کم یو بل دلال راپاسي، د هغې دلال مخنیوی چې دی هغه ستا ګټه ده. پښتانه وایي مونږ څوک د یو کال نه مانه تپوس کوي چې مونږ څوک. پښتنو له صرف یو کار پکار دی چې د خپل پښتنو مشر خلاف چې بل پښتون استعمالیږي د هغه مخنیوی وکړي. که دا سیمه په یو کال کې سمه نه شوه، که هغه افغانستان دی که پښتونخوا ده، نو یو کال پس به زم جم دی تاسو به هم جم دی. که دا سیمه په یو کال کې د دې مسلې ختمې نه شوې چې کله تاسو د دې دلالانو مخنیوی وکړه، کوم چې همیشه د 14مې صدۍ نه د پښتون خپل خلاف استعمالیږي، نور هیڅ هم مه کوئ، مه په سیاست ځان پوهوئ، مه په کتابونو باندې په هیڅ هم مه کوئ. زه دغه ګران کارونه دي. اسان کار ده وکړئ، پهله دلال وپېژنئ چې دلال څوک دی او بیا هغې دلال مخنیوي وکړئ. ټوله قیصه راغونډه شوه، ستا پښتنه سیمه سمه شوه. سمه ده. دا یو وړوکی کار دی. که د افغانستان کې هم ځوانان شروع کړي، که پښتونخوا کې هم، پښتانه هر څه سم شوله. ښه نو د پښتون د بل پښتون دپاره استعمال شوی دی. تاسو ته پته شته ټولو نه اولنی کم پښتون استعمال شوی دی د خپل پښتنو خلاف؟ ځکه د دې جواب ماته چا راکو، هغه ته زما طرف نه یو ښکلي دروند انعام به م زه ورکړم. اولنی کم پښتون مشر و چې د هغه خلاف بل پښتون استعمال شو. که دلته کمنټ کې څوک ویلی شي یا که کمنټ کې نه ماته انسټاګرام کې میسج هم کولی شي، اولنی کم پښتون مشر و چې په پښتنو کې انقلاب راوستو کوشش وکړو او د هغه خلاف بل پښتون استعمال شو. د هغې بل پښتون څه نوم و؟ کم چې غدار چې استعمال شو، یار محمد. نه یار محمد خو اوسنۍ خبره ده، 1826 کې بغدادي نجف مشر څوک و؟ زه لاندې کمنټونو کې ګورم ځوانان څونه تاریخ باندې خپل پوهوي. شاه شجاع نه جانان، شاه شجاع نه. تاسو د انقلابي مشر یادوم چې د پښتنو کلتور، د پښتنو پوهه، پښتنې موډرنیزم ته بوتلل د هغې وخت سره 14مه صدۍ کې. هغه 14مه صدۍ کې مشر څوک د پښتنو؟ خوشحال خان نه جانان، نه خوشحال خان انقلابي مشر نو. خوشحال خان چې هغه زمونږ جنگي مشر و. انقلاب هغه بیا د خپل شعرونو کې راوسته دی، خو پراپر چې د انقلاب نه کم څه مشر پاسېدو هغه څوک و؟ هغه پیر روښان و. د پیر روښان چې دی هغه د پښتنو د پر انقلاب راوستو، هغه د پښتنو د ښځو د حق، پښتنو د ښځو د تعلیم، پښتنو کلتور کې بدلون چې دی پیر روښان دا خبره کوله. خو د پیر روښان خلاف کوم سړی استعمال شو؟ د هغه نوم چاله ورځي؟ د پیر روښان خلاف څوک استعمال شو؟ د پیر روښان خلاف څوک استعمال شو؟ مغلو یو سړی دلته ټاکلو، مغل راغلیو، مغل اکبر بادشاه، هغه وی چې پیر روښان چې دی دا اوس خطرناک شو زما دپاره، د هغه خلاف یو بل سړی پاس، د هغه نوم اخوند درویزه و. اخوند درویزه بابا. زمونږ پښتونخوا کې به ډېر خلک پیژني، اوس هم خلک زیارتونو له ځي. اخوند درویزه بابا چې دا یو عالم و او دا مغلو پاسولو، د مغلو په وینا باندې پاسېدو او د پیر روښان خلاف کمپین شروع کړو. په پیر روښان باندې د کفر فتوی ولګولې. پیر روښان چې دی هغې د ځمکې نه ګډ وډ کړو، د هغه مخالف کتابونه ولیکله، هغې چاپ کړله. او پیر روښان چې دی هغه په کلتور کې، په ولس کې، په ښځو کې تعلیم او د دغه دپاره کوشش کوله. نو دا د شبیر لاله چې اوس راغلی د هغه خبره چې دا 14مې صدۍ نه دا شی را روان دی او دا به هله ختمیږي چې کله تاسو دلته ناست خلک په دې پوه شئ